چل داسې دی چې د ګل ورځ ده څه کم 9 بجې دي او د ګل په ورځ خلک د ټول نه زیات کارونه چې دی هغه د ګل په ورځ کوي یا د ټول نه امپورټنټ کارونه چې دی هغه خلک د ګل په ورځ کوي. ګل ورځ مطلب منډه او زه اوس روان یم یونیورسټۍ ته. په یونیورسټۍ کې ډېر امپورټنټ کارونه هغه انجام ته رسول ډېر ضروري دي. او یو بله خبره دا ویډیو د هغې کس لپاره ډېره پیداناکه ده کوم کس چې بي ایس وکړي او بیا کلیرنس کوي او دغه یو سر ته منډې وي او بل سر ته منډې وي. کوم کس چې کلیرنس کوي او د تیسیس څه مسله وي نو د هغې پراپر طریقه هغه په دې ویډیو کې ده. دا ویډیو د اخره پورې وګورو. کله چې هم د بي ایس سټوډنټ چې د 7 سیمسټر ته ورسي هغه له پکار دی چې هغه خپل سپروایزر په خپله سلیکټ سټوډنټ ته به نوټیفیکیشن ولګي چې سپروایزر ځان له سلیکټ کړه. صحیح ده؟ نو سټوډنټان وروره په غوی مه شي. یو به وایي چې زه به چاته یم بل وایي چې زه به چاته یم. زما مشوره دا ده چې سپروایزر چې سلیکټ کوئ نو ټول نه مین خبره دا ده چې تو د هغه فیلډ وګورئ سبجیکټ فیلډ وګورئ د هغه انټرسټ په څه کې دی د هغه ریسرچ د هغه سی وي چې وګورئ نو د هغه سی وي به د یونیورسټي ملاکنډ پیج کې کوم ډپارټمنټ کې دوی په هغې ډپارټمنټ ته به لاړ شي. په هغې ډپارټمنټ کې د ټولو ډپارټمنټ فیکلټي کې چې ټول ټیچران یو د هغو سی ویز پکې نو تو به د ټیچر سی وي وګورئ چې د هغه ریسرچ اف انټرسټ په څه کې دي چې د هغه انټرسټ او ستا انټرسټ صحیح و نو تو بیا د هغه سره ریسرچ له مونږ زیات تر مین غلطي څه کوو مونږ وایو بس چې د هر چا سره سلیکټ وشي سپروایزر وشي. ریسرچ به تو لازم کړي ځکه چې بغیر د ریسرچ نه تاله ډیګري نه درکوي. نو د ټولو نه امپورټنټ دوه خبرې دي. اول چې دی څومره د نظر کېږي خپل ځان سپروایزر سلیکټ کړه. اول به د هغه سی وي وګورئ چې د هغه ریسرچ انټرسټ څه دی او بیا به چې دی د هغه پسې لاړ شي چې زه به ستا سره د بي ایس ریسرچ کوم په 6 سیمسټر کې ورته ووایم هېڅ څه میټر نه کوي. خو په موږ باندې دا فسټ ټایم او موږ ته پته نه وه او ما ته پته ولګېده چې ما تاسو ته ووایي. دا دوه خبرې به لازم یاد ساتئ چې دا یو ټیچر ریسرچ اف انټرسټ څه دی او بل چې څومره زر کېږي د هغه پسې ځای وایه زه ستاسو سره به ریسرچ کوم نو هغه به تا ته وایي صحیح ده. او دوی دا څه په دغه بیس باندې نه کوي چې یاره ستا جی پی ایس یې واره تا به سلیکټ کوي او یا ستا مارکس یې واري تا به سلیکټ کوي او بل به نه سلیکټ کوي. چا چې جی پی ایس یې وایي هغه به سلیکټ کوي او چا چې جی پی ایس یې واني نه. چې څوک مهینه لاړو که د هغه 2 جی پی ای ولې نه 2.5 جی پی ای ولې نه خو چې څوک مهینه لاړو که نه هغه د بوی چې صحیح ده. نو اول د ټیچر سی وي کتل دي او بیا پسې د دویم نمبر چې دی د هغه پسې وینا ورته کول دي چې زه به ستاسو سره ریسرچ کوم. دا دوه خبرې لازم یاد ساتئ کم چې په 6 سیمسټر کې دي که په 7 سیمسټر کې دي او کم چې دا را روان 1 سیمسټر والي 2 سیمسټر والي. وروره دا کاغذونه ګرځو بس سپروایزر نه لایبرریان نه چیرمین نه ټول نه ساین اوس په دې کلیرنس کې پکار دی. ډایرکټر سپورټس نه وکړو په کلیرنس کې چې کلمه غلطیانې کړې دي هغه اوس دا سراج خان چې دی دا ختموي. ګوره اول به پې نومونه ومونه ولیکي صحیح ده پلار نوم ډسپلین بي ایس دا هر څه دې ولیکه صحیح ده او بیا چې تا ته کم نږدې اوس دی دا لاندې دی دا لاندې چې کم دی دا دغه دی چیپ کراکټر لاندې دی صحیح ده کارډ نمبر کارډ راوال ده چیپ کراکټر لاندې دی دنه به اول ډایرکټ ساین کړي هغه سر ته به نه ځي بیا پسې نږدې چې دی جمنیزیم ته به لاړ شي د سپورټ ډایرکټریټ نه به یې ساین کړي او چیرمین او دا کدره ساین کړي او وارډن هاسټل وارډن او ستاسو نشته. نو دغه غلطیانې چې ما کمې کړي دي دا به تاسو نه کوئ.
نومونه بیا ولولیږئ بیا به یې ساین کوئ که نه بیا ما تشه کاغذونه نه واخیستل او یو ته مې وویل ډایرکټ مې هغه سپورټس ډایرکټر ته کېښودل نو یا ساین کړه وایي چاله یې ساین کوئ نومونه به ولیږه جو کېناسته نومونه یې دا کار نمبر دی پوسټ آفیس چې کیمسټري ډپارټمنټ کې دی وشه تکه د کیمسټري ډپارټمنټ دی اوس دغه ځای بل ډپارټمنټ جوړوي او دا چې پراکټر ځای بینک دی چې بي سلک ډېر د انفارمیشن پته خو ورته لګېدلي که لکه په دې شیزونه کې احتیاط پکار دی ستانور دی نور خو درته څه خو ویلی نه شم تاسو ښه موضوع لاره انجام پرنسپل صاحب مې ولیدو خو واختېدم تې نه رښتیا لیدلی مې نه و خو زه تې واختېدم وروره ټلیفون یې راته وکړو وایي زه دې پرېښودم ولې نه لیدم الفاظ خو استعمال کول خو خیر بیا ښه راکټ شوم پسې نو خفه نه شي وروره ما لیدلی نه چې ما لیدلی ما به ته خامخا ګاډی وځم 2:30 بجې دي او اوس کور ته راورسېدم نو روټۍ به وخورو خو بیا هغه زوړ روټي ګیم ته به لاړ شم ګیم خو نه کېږي ټورنمنټ دی ګیم د ماښام د بانک نه پس او بله ورځ میچ دی سبا نه بله ورځ په منګلور کې په منګلور کې نو ګیم ته به لاړ شم